دا دعا ډیره لویه او عظیمه ده که یقینا په ژوند کې تطبیق کړو او عمل ورباندې وکړو، که هر څومره غمونه او سختیانې او خفګانونه په ژوند کې ولرو، الله جل وعلا به مو ترې خلاص کړي. دا زه نه وایم، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي. خپله یم دا دعا کوله او موږ تاسو ته یم ښودلې ده. تاسو پوهیږئ نبی علیه السلام وایي الانبیاء اشد بلاء، انبیا په ډیرو لویو امتحانونو کې ول او لوی امتحانونه به په انبیاو راتلل. نو کله چې لوی امتحانونه په انبیاو راتلل، نو هغوی به داسې دعاګانې ویلې چې هغه به لویې وي او عظیمې به وي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کله وخت کې چې په تکلیف و غمونو سختیو کې راګیر سئ، دا دعا وایسته: یا حی یا قیوم. دا د الله جل وعلا په نومونو کې دوه عظیم نومونه دي. الله اکبر. په ټول قرآن عظیم شان کې لوی او عظیم آیات سي ده، هغه آیت الکرسی ده. الله لا اله الا هو الحي القيوم. دغه عظیم آیات شروع الله جل وعلا په دغه دوه عظیم نومونو سره کړی ده. الله اکبر، لا اله الا الله. نو دغه عظیمه دعا که یقینا په پاک نیت سره، په اخلاص سره عمل ورباندې وکړو او هر ورځ وایو، که مو هر څومره لوی عظیم خفګانونه او تکلیفونه او پریشانیانې په ژوند کې وي، الله به مو ځینې خلاص کړي ان شاء الله. دعا یا حی یا قیوم، او په دې باندې ځان هم پوهه کړئ. یا حی ای هغه ذاته چې په تا مرګ نه راځي او همیشه ژوندی یې. یا قیوم ای هغه ذاته چې د دې ټولو کائناتو تدبیر کوونکی یې. برحمتك استغیث. الله اکبر. یا الله د تا په رحمت له تا نه مدد او کومک او مرسته غواړم. اصلح لي شأني كله. یا رب العالمین د ما ټول حالات را برابر کړ، دنیوي، دینی او اخروي. الله اکبر، لا اله الا الله. اول سر کې تاسو وګورئ د الله دعا عظیم نمونه یا حی یا قیوم. بعض علما وایي دا اسم اعظم ده. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. په رحمت دی تا یا الله له تا نه مدد غواړم، د تا مرسته غواړم، د تا کومک غواړم. بیا اصلح لی شأنی کله، د ما ټول حالات را برابر کړ، دنیوي وي، اخروي وي، دینی وي. ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. تاسو وګورئ یا رب العالمین ما خپل نفس ته یوه لحظه مه حواله کوه. که تاسو نن خیال کړی ډېر داسې خلق دي چې د خپل نفس په خواهشاتو کې راګیر سوي دي، بیا سبحان الله په قسم قسم لارو باندې تللي او ننوتلي دي. نو که غواړي چې الله جل وعلا مو د خپل نفس له شره وساتي او د شیطان له شره مو وساتي، دا دعا مه هیروئ. په دې دعا کې دنیوي، دینی او اخروي ګټې او پیدې پرتې دي. ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. یا الله ما خپل نفس ته یوه لحظه، یعنی د سترګو رف نه ده، دغه د سترګو د خورېدلو په اندازه ما خپل نفس ته مه خوشی کوي، مه مې حواله کوي، مه مې پرېږدي. ځکه د خپل نفس هم انسان ګمراه کوي. الله دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. مسلمانانو ورونو، دا ډېره عظیمه دعا ده، ډېره عظیمه دعا ده. دا په ژوند کې تطبیق کړي. ورونه یاست، خویندې یاست، سهار یې وایست، ماښام یې وایست. الله جل وعلا به مو له غمونو، له پریشانیو، له تکلیفونو، له سختیو به مو الله جل وعلا خلاص کړي او د نفس له شر نه به الله جل وعلا نجات در نصیب کړي. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب